او عزت د مسلمان خو نن په دې نیټ باندې د مسلمان عزت د مسلمان د لاسه اوبو ته پروت دی. ټول په دې نیټ خلک لګیا دی، یو د یو مسلمان بېعزتي بل د بل مسلمان بېعزتي. ملا هم پکې شریک دی، ابي هم پکې شریک دی، شیخ هم پکې شریک دی او ګیرخریل هم پکې شریک دی. ټوله ورځ بس هر سړی کور کې ناست دی او خپل کور کې فلم جوړوي، کوټه کې ناست دی او کوټه کې خپل فلم جوړوي، اجره کې ناست دی او اجره کې خپل فلم جوړوي، ځان ته څلور پنځه کسه ملګري یو ځای کړي او فلم جوړوي او په فیسبوک ورکوي. جومات کې ناست دی ځان ته لس پنځه لس شل کسه ملګري راغونډ کړي او فلم جوړوي او څه به کوي؟ د ملا بېعزتي، د عالم بېعزتي، د ګیري بېعزتي، د بل مسلمان بېعزتي، د بل قومي بېعزتي. دا فیسبوک او انټرنیټ او موبایل نن د مسلمان د عزت د تیلی والو یو لویه ذریعه ده. بس خو چې د چا سره نه لګي روانه وي ورسره، بس هغه نن په کوټه کې کیني ځان ته کیمره ولګوي او بس د بل مسلمان هغه بېعزتي وکړي چې د حد نه وتی په فیسبوک یې ورکړي، په زرګونو خلک یې وګوري. او رسول الله مبارک څه فرمایي؟ یو تپوس کوي، وی دا د نن د سر ورځ ده، وی د اختر، وی د سر ورځ ده، وی د الله او رسول ته وپته وی د اختر ورځ نه ده، وی دا او وی دا میدان دا ځای کوم ځای دی؟ وی الله او رسول ته پته را، وی دا د مکې مکرمې په ګاونډ کې هغه خاص ښار نه دی د مینا؟ وی یو دی. او بیا تپوس کوي د رسول الله مبارک، وی میاشت کومه میاشت ده؟ وی الله او رسول ته به پته وی د لوی اختر د ذوالحجې میاشت نه ده؟ وی ولې نه؟ الله اکبر. رسول الله مبارک فرمایي الا خبردار ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. د به پښتو کې مفهوم درته بیان کم، لفظي ترجمه به درته ونه کم. لکه یو سړی د بیت الله په خوا کې د اختر پروس، د اختر پروس د بیت الله په خوا کې د ذوالحجې په میاشت کې یو سنگینه ګناه کوي. رښتیا وایه الله پې څونه خفه کېږي؟ وایه که نه؟ میاشت د چا ده؟ د ذوالحجې د لوی اختر، ورځ د چا ده؟ د اختر د عبادت، ګاونډ د چا دی؟ د بیت الله. او سنگینه ګناه کوي، الله څونه خفه کېږي. الله وی د مسلمان په وینه تویولو، د مسلمان په مال په ناجایزه قبضه کولو، خېټه اچولو او د مسلمان په عزت اخیستو، د دې نه الله زیات خفه کېږي. بیت الله ته مخامخ رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل ای بیت الله ته ډېر معزز دی. ولې معزز دی؟ حجر زه راته وایم ولې معزز دی بیت الله؟ حجر اسود دی پکې. ولې معزز دی؟ ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی. ولې معزز دی؟ رسول الله مبارک په خپل وخت کې پکې تیږې ایښودې دي. ولې معزز دی؟ آدم علیه السلام نه واله تر د نبی علیه السلام پورې ټول پیغمبران دې تو شوي دي. ولی معزز دی؟ خلق زی او طواف ته کوي او د خدای نه بخنه غواړي، لیکن حضور پاک فرمایي ای بیت الله ته ډېر د عزت خاوند دی. ګوټ ګوټ نه خلق تا له دلته راځي، تا ښکلی، تا پورې ځان درته رغاړه باسي، لیکن قسم په خدای چې د مسلمان عزت ستا نه د خدای په نزد ډېر زیات معزز دی. نن په فیسبوک د مسلمان عزت تار تار روان، نن په انټرنیټ د مسلمان عزت تار تار روان دی. قیامت به نه راځي، عذاب به نه راځي، او چې یو ځل خدای راونیولې توبه وباسه، توبه وباسه. الله موقع ورکوي ورکوي ورکوي، خو الله وایي چې راونیسم بیا نه پرېږدم، چې راونیسم بیا دې په توبو نه پرېږدم. دا خو دجالي فتنه ده، دجال را روان دی. د دجال نه مخکې د هغه قصې پسې روانې دي. بس دجال ته لاره واریږي، دجال به وي د کور ګوټ ګوټ ته د هر کوڅې کوڅې ته به رسېږي. دا کوڅې کوڅې ته ورسېد که نه؟ د دلته تقریر کوم د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي. د دجال پیغام به ګوټ ګوټ ته ورسېږي. دا فتنه ده که نه؟ نو هر سړی نن په کور کې په کرسۍ ناست دی او د مسلمان خلاف لګیا دی، او چا نه پیشو جوړوي، او چا نه خر جوړوي، او چا نه خنزیر جوړوي، چا له شکل بدلوي، او چا پسې ګیرې پورې خنده، او چا پسې پټي پورې خنده، او چا پسې مولا پورې خنده، او چا انسان پورې خنده، او چا پښتون پورې خنده، او څوک پنجابي پورې خنده، او څوک پاکستانی پورې خنده، او څوک افغاني پورې خنده، او څوک عربو پورې خنده، څوک د عربو لباس پورې خنده. دا لګیا دی د مسلمان بېعزتي شروع ده په فیسبوک باندې، او په زرګونو خلک یې په سکندونو کې وګوري. ظالمه دوزخ ته یې وګټو.
ظالم الله دې خفه کو، ظالم د خدای قهر ته دعوت ورکو. او کته دا مسلمان ولې دا غلطي کوي نو هغه ته ټلیفون کو پوهه کا بس ستا دا ډیوټي ده که د هغې د پاسه هغه کوي تا خدای نه نیسي. که ډېر دې پړه خفه کېږي هغه ته ټلیفون وکړه، هغه له کور ته لاړ شه، پهلې چیم ته وسکه، هغه نمبر پیدا کړه، ټلیفون ورته وکړه چې وروره دا کار دی غلطي ده دا مه کوه. او که د هغې د پاسه هغه کوي نو بس اپېشه خدای پېشه تا پې خدای نه نیسي. تا نه خدای د قیامت پر ورځ دا تپوس نه کوي چې دا په فیسبوک دا لوبه کړې ده او که دا دې نه ده کړې. نو پیغمبر علیه السلام زما رونو الله پاک دا چې څومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم رستړی کړی دی موږ سره، رستړی کړی دی. نو د پیغمبر د انسان متعلق د دریو خبرو دي، وینې ته به غږ نه کې، عزت ته به غږ نه کې، مال د مسلمان ته به ضرر نه رسې. نن مسلمان په هغه غم کې پروت دی، بهر کې